د بي بي سي پښتو درنو کتونکو اوریدونکو سلامونه. نن مو د یو بل هیواد وګړي میلمنه ده، خو د افغانانو په ګډون د ډیرو اسلامي هیوادونو وګړي هر یو ځان ته ډیره نږدې بولي او لامل یې دا دی چې د قران کریم تلاوت یې پر خواله رسنیو میلیونونو کسانو کتلی. جېنیفر ګراوت چې امريکايۍ سندرغاړې ده په 2014 کال کې مسلمانه شوه او په دې وروستیو کې د قران کریم تلاوت پیل کړی چې د ډیرو په آن ځانګړې ښکلا پکې نغښتې ده. ځینې منوال یې د جېنیفر غږ ملکوتي بولي، نو نن به همدې غږ ته غوږ ونیسو. ستړې مه شي جېنیفر او ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زما په هیواد کې او په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر خلک په سندرو کې، یو شمېر خلک په قران کریم کې او یو شمېر خلک په دواړو کې سکون او آرامتیا مومي. نو تاسې تر ټولو ښه کس یاست چې دا پوښتنه وکړو د دې راز په څه کې نغښتی ده او د دې دواړو ترمنځ مشترکه وجه څه ده؟ د افغانستان ټولو خلکو ته سلامونه. I am so happy to be here and to answer your question. زه دلته له خپل ګډونه ډیره خوشحاله یم او ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا که په هره طریقه وي خو چې وکړای شي خپل غږ دې وکاروي د خدای لورینه ده. زه فکر کوم دا یو بېساری کار دی ځکه په انسان کې دننه نغښتی دی. د موسیقي د آلو په شان باندینی شی نه دی. د سندرو او د قران د تلاوت ډېرې ګټې ثابتې شوي دي په هغه ډول چې د قران تلاوت کیږي د سندرو له ویلو سره یو شان نه دی خو ورته والی لري. Similar to singing, it's not the same of course, but you're still using your voice in a melodic way. ځکه خپل غږ په آهنګین ډول باسي. ډېرې طبي اغیزې هم لري. هغه سندرې چې ما پیل کړې وې هم تر ډیره له قرآني تلاوت اخیستل شوې وې. نو د دواړو ترمنځ لږ ورته والی شته، البته چې دواړه ګټې لري او قرآن بیا ځانګړی دی ځکه داسې لاره ده چې هنرمندان کولی شي د خدای له کلام سره د ځان اظهار وکړي. نو په عین حال کې معنوي هم دی. نو دا د قرآن د تلاوت ځانګړتیا ده. په تیره بیا چې د تکړه قاریانو په شکل تلاوت کوي لکه محمد صدیق المنشاوي او برکت الله سلیم له افغانستان. Salim from Afghanistan. Yeah. او تاسې یو استثنا یاست ځکه چې تاسې ته قرآن په اصل کې موسیقۍ در معرفي کې تاسې ته وویل سول چې که قرآن ته غوږ ونیسئ تاسې کولی شئ ښې سندرې ووایئ. So I actually grew up in a family of musicians. زه اصلا د موسیقي غږونکو په کورنۍ کې لویه شوې یم. زه چې 15 کلنه وم ما د پیانو او وایلون غږول زده کړل. د موسیقۍ په اړه لوستل او سندرې ویل مې پیل کړل او موسیقي مې په پوهنتون کې هم ولوستله. نو ما خپل لیسانس په کلاسیکي لویدیځي موسیقۍ کې اخیستی لکه اوپرا. وروسته مې بیا له ترب موسیقي سره چې کلاسیک عربي موسیقي د مینه پیدا شوه. نو له اسلامي نړۍ سره مې پیژندګلوي له همدې ځایه پیل شوه ځکه په طبیعي ډول د عربي کلتور او هغه څه چې ځینې اسلامي کلتور بولي ترمنځ نږدېوالی شته او د موسیقي د زده کړې په سلسله کې له ډیرو مسلمانانو سره ملګري شوم. زما د عربي لومړي ښوونکي راته وویل چې که غواړم ترب سندرو کې لاس پرې شم باید د قرآن تلاوت ته غوږ ونیسم ځکه د دې دوو ترمنځ اړیکه او د مقاماتو میلودیک سیستمونو او ژبې ترمنځ ورته والی شته. نو په یو ډول ما برعکس پیل کړی ځکه ډیری ترب سندرغاړي پیل له قرآن کوي او بیا سندرې وایي خو ما یې برعکس وکړ. لومړی مې سندرې پیل کړې بیا مې له قرآن سره علاقه پیدا شوه. ستاسې معنوي څرګندونې ځینې ډېرې جالبې دي. یو ځل مو ویلي و چې زه نقل قول کوم چې کاشکې خلکو د مخونو پر ځای د انسانانو روح لیدلی شوای. نو پوهیږئ څه به یې لیدلي ول؟ که تاسې راته ووایئ چې که موږ روح لیدلی شوای، روح مو کتلی شوای، څه به شوي وو؟ We don't know. That's the thing. خبره په دې کې ده چې موږ نه پوهیږو. الله عالم. همدا لامل دی چې موږ باید خپل روح وروزو ځکه موږ په یوې داسې ټولنه کې ژوند کوو چې یوازې څیرې ته ګوري او سطحي فکر کوي. نو دا ډیر مهم دی او باید ورسره مجادله وکړو. خصوصا د خلکو او د انسان په توګه موږ باید هغه کار وکړو چې دننه موږ روزي او هغه څه رابرسېره کوي چې غواړو خلک یې وویني. یوازې خدای موږ ښه پیژني چې په رښتیا څوک یو. زه نشم کولی چې یوازې په کتو پر بل چا قضاوت وکړم. نو موږ باید ځان ښه کړو. د لومړي ځل لپاره تاسې په 2014 کال کې د عربي ژبې د یوې سندریزې سیالۍ کې خلک ډېر حیران کړل. تاسې راغلی او په عربي ژبه مو سندره وویله سر له دې چې په ژبه نه پوهېدئ خو سندره مو ډېره ښکلې وویله.
نو په یاد مو دي کومه سندره وه او که یو څه یې راته زمزمه کړی سئ؟ Well, I sang a bunch of. I sang. ما 3 بېلابېلې سندرې وویلې. لومړی یې د گلسم بعید عنکه سندره وه، خو هڅه به وکړم چې لږ یې را په یاد کړم. بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك. تاسې په 2014 کال کې مسلمانه شوئ او تر هغه وړاندې مو په مراکش کې یو څه موده ژوند کړی و. بیا مو د قران تلاوت کول پیل کړل، خو په خپل سر او په خپله مو زده کړه پرته له کوم ښوونکي چې دا به ډېره ګرانه وي، او تاسې د یو مشهور قاري محمد صدیق المنشاوي د قراءت ډول غوره کړ. که په دې اړه راته ووایئ، کیسه یې وکړئ څنګه مو قران زده کړ؟ Okay, well, actually I converted in 2013. اصلا په 2013 کال کې مسلمانه شوم او تر هغه وړاندې یو کال مې په مراکش کې ژوند کړی دی. بیا وروسته مې تر نږدې 2014 کال په مراکش کې ژوند کاوه چې ټول مې 4 کاله هلته ژوند کړی. تر دغه وړاندې مې نه و مطالعه کړی، فقط یوه اونۍ کېږي چې د قران زده کړه مې رسما له یوه ښوونکي سره پیل کړې. تر دغه وړاندې مې یوازې تقلید کاوه. ښکاره ده چې په عربي سندرې ویلو او د عربي موسیقۍ د مقاماتو زده کړې را سره مرسته کړې. همدا ده چې زه تل وایم د دواړو ترمنځ اړیکه شته، نو زه فکر کوم همدې راته لږ اسانه کړې یا لږ تر لږه لاسرسی ورته لرم. نو زه یې بیخي له صفره نه پیلوم. دا چې ما تلاوت پیل کړ او مثبت غبرګونونه مې ترلاسه کړل، نو ځان راته ښه ښکاره شو او لا جدي شو. نو اوس مې له یو چا سره زده کړه پیل کړې. So I just started studying with somebody. آیا تر اسلام وړاندې هم دینداره وئ که نه؟ I didn't really have any. نه، دینداره نه وم. ما کوم دین نه درلود او نه مې هم له کوم دین سره تړاو درلود. او یوه پوښتنه چې ډېر خلک یې کوي هغه دا ده چې تاسې ولې اسلام ته مخه کړه، ولې مو اسلام غوره کړ؟ Yeah, I mean, I feel like it chose me rather. زه داسې احساس کوم چې اصلا اسلام زه غوره کړم. دا یو ډول کلیشه‌ای خبره ده، خو دا همداسې طبیعي او یو په بل پسې واقع کیږي. زه د دې او یا هم د کوم بل دین په لټه کې نه وم، بس همداسې په نه تشریح کېدونکي ډول وشول. Inexplicably, subhanallah. که اوس مهرباني وکړئ او د قران کریم یوه سوره موږ ته تلاوت کړئ. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماشاءالله. ستاسې ډیری اوریدونکي په هغو هیوادونو کې دي چې هلته جګړه ده او دا خلک په جګړیزو شرایطو کې ژوند کوي، لکه افغانستان، سوریه، فلسطین او عراق. تصور وکړئ په یوه ښار کې د ښار په یوه کونج کې یو ټوپکوال ناست ده او ستاسې ویډیو کلیک کوي، ګوري یا غوږ ورته نیسي. د همدغه ښار په یوه بلې څنډې کې یوه کونډه ناسته ده، هغه ستاسې د قرآن تلاوت اوري. تاسې ته څه احساس پیدا کیږي د دې په کتو یا د دې په پوهېدو؟ Well, one of the most amazing things since وروسته له دې چې ما خپله مسلماني ښکاره کړه او په ښکاره مې د قرآن تلاوت پیل کړ، یو له تر ټولو ښو کارونو دا دی چې زه له ټولې نړۍ پیغامونه ترلاسه کوم. دا ماته تر ټولو ښکلی شی دی چې سترګې مې خلاصې کړي. دا ښیي چې امت څومره لوی او څومره رنګارنګ دی. یو شی چې موږ ټول سره یو موټی کوي اسلام دی او دا ماته خورا ښکلی دی. هیڅ داسې کلمې نشته چې په کارولو یې تشریح کړم چې څومره ښکلی دی چې له بېلابېلو خلکو سره تړاو پیدا کړي. سبحان الله. که زه په دا خپل لنډ ژوند کې نیک کار وکړای شم نو انشاءالله چې وبه منل شم. inshallah I will be accepted. جېنیفر، ډیره مننه چې راغلی، زموږ بلنه مو ومنله او له BBC پښتو سره وغږېدئ. خدای مو لره. د خدای په امان ملګرو.